بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو، بیا یې تاسو ملګری یم، تاسو دوست لطیف مهربان یم. ګرانو دوستانو، نن زه راغلی یم چې یو نوی ویب سایټ تاسو ته معرفي کړم، تر څو تاسو په خپل کور کې کښېنئ او له دې ویب سایټ د لارې نه پیسې لاسته راوړئ. نو ګرانو دوستانو، له تاسو یوه هیله کوم چې تاسو یو خدمت خو ماته هم وکړئ. البته دومره حق در باندې لرم چې تاسو د ایمان لطیف مهربان پیج یو لایک کړئ. یو لایک خو حق در باندې لرم، صحیح دی؟ له بخښنې سره دا لایک کړئ تر څو څنګه تاسو پوهېږئ که نه، زه خو چې خپل هر ویډیو اپلوډ کوم یوټیوب ته، نو د هغې یو لینک له دې لارې نه زه ټولو دوستانو سره شریک کوم. دا اسانه لار ده، فیسبوک ته نسبتا هر څوک لاسرسی لري، نظر به یوټیوب یا نورو چینلو ته، صحیح، نورو ویب سایټو ته. نو تاسو نه هیله کوم چې ما د فیسبوک پیج سره لایک کړئ، او بل د ما د یوټیوب چینل هم دی دوستانو. دلته ګورئ 9 دانې نور ویډیوګان هم د لرم چې مختلف موضوعګانو باندې ما خبرې کړي. یعنې زما ټول یوټیوب چینل په دې باندې راڅرخېږي چې څنګه تاسو کور کې کښېنئ او پیسې لاسته راوړئ. ټول آنلاین ارننګ دی، صحیح دی؟ نو تاسو نه هیله کوم دلته راشئ، سبسکرایب کړئ. سبسکرایب دوستانو یو بله ګټه دا ده چې بیا زه چې هر کله ویډیو اپلوډ کوم خپل د یوټیوب چینل ته، دغه لطیف مهربان چینل ته، دې تاسو ته یو دانه نوټیفیکیشن راځي، یعنې چې دغه نوم باندې دغه وخت دې چینل ته یو دانه ویډیو څه شو اپلوډ شو، نو تاسو په اسانه بیا کولی شئ چې ما دغه ویډیوګانې ته لاسرسی پیدا کړئ او له هغه نه استفاده وکړئ. صحیح شو؟ ښه ګرانو دوستانو، ډېر وخت مو نه نیسم. زه چې نن کوم ویب سایټ تاسو ته معرفي کوم هغه دی په نامه د ډیلی موشن. صحیح دی؟ ګوره، ډیلی موشن www.dailymotion.com. صحیح ده، سلاش اس مه ورکوئ، دا په درد نه خوري. صحیح ده؟ نو ګرانو دوستانو، دا ډېر یو ښه ویب سایټ دی، ډېر یو اسانه کار دی، نسبت یوټیوب ته ډېر اسانه دی دا ډیلی موشن. ولې چې یوټیوب ما تاسو څنګه ویلي ډېر سټریکټ او ډېر پالیسیانې لري. اوس خو بیا نوې پالیسي راغلې ده چې هغه بیخي نو خلک یې خفه کړي دي. که خدای مهربان شي او دوی د خپله پالیسي له منځه بېرته یوسي، څنګه څومره چې زه پوهېږم دا پالیسي به له منځه یوسي چې اوس دوی داسې پالیسي جوړه کړې چې باید 10,000 ویو ته واخلي، هغه نه بعد بیا تا ته پیسې لاسته راوړي. خو زه فکر کوم دا پالیسي به دوی له منځه یوسي. ولې دا چې بیا خلک یې اکاونټونه پکې نه جوړه. ښه دوستانو، نو تاسو نور وخت نه نیسم. اول به تاسو څه کوئ دوستانو چې راځئ دلته څه کوئ، ساین اپ کوئ. صحیح دی؟ اول خو جیمیل اکاونټ یا یاهو اکاونټ یا هر څه اکاونټ تاسو لرئ، ایمیل ادرس چې لرئ، راځئ به ساین اپ کوئ. ساین اپ مشکل نشته، فقط یو څو خبرې دي، هماغه ابتدایي خبرې دي چې تاسو ټول پرې پوهېږئ. صحیح شو؟ ساین اپ مو چې وکړ، هغه نه بعد بېرته راځئ بیا څه به کوئ، ساین ان کوئ. صحیح شو دوستانو؟ اوس ساین ان چې دا پرې کلک کړه، فقط ایمیل او پاسورډ نه غواړي، نور شی نه غواړي. نو اوس دوستانو زه ساین اپ کوم، نو دې لپاره ساین اپ وکړم، یو دقیقې دپاره ویډیو خپل پاس کوم، ساین اپ کوم، هغه نه بعد بیا اکاونټ دغه د ګرانو دوستانو ما ساین ان وکړه. ساین ان نه چې بعد راشئ دوستانو، دغه د نو ټول قواره دی د ډیلی موشن د ویب سایټ. صحیح شو؟ دا ټول د قواره د ډیلی موشن د ویب سایټ، دا څنګه ویب سایټ دی چې شی کوي. صحیح شو؟ دغه ویب سایټ شو. نو دې دپاره اوس دوستانو څه کوئ نور تاسو، خو دې تنظیمات نور دغه ځای نه تاسو جوړولی شئ چې څنګه یې د سیټینګ جوړ کړئ، بل شی جوړ کړئ. اول به زه تاسو اپلوډ در وښیم. اپلوډ به دلته راځئ، دلته به کلیک کوئ. کلیک نه بعد بیا تاسو په خپل کمپیوټر کې چیرې چې کوم فایل وي هغه به راځئ اپلوډ کوئ. بیا صحیح شو؟ دا خو شو د اپلوډ طریقه. دې طریقې نه نور تنظیمات یې جوړوئ، دې نه به راځئ سیټینګ ته به راځئ. صحیح شو؟ سیټینګ ته چې راغئ، دلته نو دې ټول ګورئ، ما خو مانیټایزیشن یعنې چې هغه پیسې لاسته راوړم هغه مخکې نه آن دی. هغه که تاسو آن نه وي نو بیا تاسو دغه ځای نه دا کولی شئ آن کړئ. صحیح شو؟ ویډیو منځ نه دې نه تاسو آن کړئ، فقط دلته به اخر کې به سیو ورته ووایئ. ما خو ټول شیان سیو دي. صحیح دی؟ دلته تاسو به سیو ورته ووایئ، نور مانیټایزیشن مو آن کېږي، اکاونټ سیټینګ ورکوئ، نمبر هم ورکولی شئ، نور هر کار پرې کولی شئ. هغه فقط ټول تاسو دغه ځای کولی شئ، دا ټول دغه ځای نه تاسو چې ټول دغه ځای نه لاندې پورې کولی شئ. ټول تاسو خپله څومره کار پکې وکړئ همه بیا تاسو پکې خپله بلدېږئ. صحیح ده دوستانو؟ نور دوستانو دلته د پیسو خبره شوله. پیسې دوستانو دا هم لکه څه داسې دی لکه نور ویب سایټونه چې ما تاسو ته وښودل چې تاسو باید دلته پی پال اکاونټ ولرئ. صحیح دی؟ پی پال اکاونټ باید ولرئ، ولې پیسې دا ټول پی پال اکاونټ ته رالیږي، یا پایزه اکاونټ ولرئ. صحیح دی؟ هغه اکاونټونه ولرئ نو هغه ته پیسې تاسو راځي. نو پی پال اکاونټ دپاره تاسو ته ما په نورو اکاونټونو ببخښئ په نورو ویډیوګانو کې مو ویلي وو چې باید د پی پال اکاونټ دپاره تاسو په خارج کې څوک ولرئ. دوستان هم څوک وي چې هغه پی پال اکاونټ جوړ کړي،
ولې چې بدبختانه په افغانستان کې نو پیپال نه جوړیږي. صحیح شو، پیپال دلته نه جوړیږي بدبختانه. نو هلته چې پیپال اکاونټ راغلی، پیپال اکاونټ هم جوړول ډېر اسانه دی، مشکل نشته دومره. یوازې څه غواړي چې خارج کې څوک وي هغه تاسو ته اکاونټ جوړ کړي پیپال، نو هماغه پیسې مو ملته ټرانسفر کوي. داسې دوستانو نور داسې کوم خاص خبره نه لري. ډیلی موشن ډېر اسانه دی. دغه دی کې بینک انفارمیشن تاسو ورکوئ. صحیح شو چې دلته ما ورکړي خپل بینک انفارمیشن، چې هلته ته نه تاسو څه کوئ، پیپال اکاونټ به ورکوئ. صحیح دی. او دلته زه تاسو ته څونه خپل پیسې وښیم، څونه پیسې ما دې سره کار کړی. ما دې سره ډېر کار کړی، تقریبا 300 که 300 نه پورته ډالر ما دې سره کار کړی، چې هغې ما پیپال اکاونټ ته راوستم. زه وګورم چې ما فکر کوم پیسې دې سره 14 ډالره شوي دي. بخښنه سره دوستانو چې انټرنیټ لږ ضعیفه دی. دا وګوره تاسو ما 14.02 ډالر دې سره کار شوی. بیا نو لاس پیمنټ مې نه ښیي، نه پوهېږم دې سره څه مشکل دی. نو دومره کار وګوره ما ورسره کړی دی. فقط دلته به راځئ بینک انفارمیشن کې خپل هغه انفارمیشن او شیان ورکوئ. دلته دوستانو خپل انفارمیشن ورکوئ، بس فقط دلته پیسې ورته رالیږي. نو مانیټایزیشن ما تاسو ویله چې اسانه دی، فقط هماغه ځینې تنظیمات یې جوړ کړئ، دغه ځینې به بېرته ساین آوټ کېږي. دا نو انشاءالله دوستانو هیله کوم چې شی مو زده کړي وي د دې ویبسایټ نه، ولې ښه ویبسایټ دی، کار ورسره وکړئ. پیسې دي آنلاین پیسې د هغومره وخت چې تاسو بیکاره ضایع کوئ له دې ویبسایټ سره کار وکړئ چې پیسې لاسته راوړئ. ښه دوستانو انشاءالله چې سبسکرپشن مو هیر نشي، زما چینل سبسکرایب کړئ، ولې زه تاسو ته نور انشاءالله ډېر ښه ویډیوګانې راوړم، ډېر ښه ویبسایټونه به تاسو ته در وښیم. ښه انشاءالله دوستانو ښه وخت ولرئ، ښه ورځ ولرئ، خدای پامان.